سلامونه دوستانو په نننۍ ویډیو کې د پاسپورت نوي کولو برخه کې معلومات درکوم کوم چې نن سبا حالاتو کې زمونږ زیات شمېر هیوادوال د غستون سره مخامخ دي چې پاسپورت نوي کې او دوی وایي چې مونږ ویزه پې نه لګیږي او ځینې ملګرو سره دا اندېښنه ده چې مونږ به کوم پاسپورت چې اوس حالاتو کې نوی کیږي د باندې سفر وکولی شو کنه نو دغه واړه معلومات ان شاء الله په دې ویډیو کې درته خبروم او بل دا چې بهرنی چارو وزارت نم پکې غوښتنه شوې ده نو ستاسو واړو څخه مې هیله ده چې کم سے کم دغه ویډیو د افغانستان بهرنیو چارو وزارت چارواکو ته هم در سره ورسوي نو راځئ ما سره د ویډیو تر پای پورې وګورئ دوستانو دا خو تاسو واړو ته پته ده چې په اوسني حالاتو کې کوم پاسپورټونه په متحده عربي اماراتو کې نوي کیږي هغه د یو سټمپ یا ټپې په ترو نوي کیږي کوم چې سکرین باندې درته ښکاري دغه مجبوراً داسې کیږي ولې چې اوسني حالاتو کې کونسلګرۍ کې د پاسپورټونو نوي کتابچې نشته یا نوي کاپیانې نشته دغه ستونزه یوازې متحده عربي اماراتو سفارت یا کونسلګرۍ نه ده دغه په نوره نړۍ کې زموږ سفارتونه یا کونسلګرۍ وګورئ هلته به هم د پاسپورت کاپیانې فایده نه کوي ځکه کافي وخت شوی دی چې زموږ سفارتونه او کونسلګرۍ د پاسپورت کاپیانو نشتون سره مخامخ دي نو دوی مجبوراً تر څو زموږ هیوادوالو کارونه پر مخ لاړ شي هغوی لپاره په پاسپورټونو کې په ځینې سفارتونو کې سټیکر لګوي او په ځینې سفارتونو کې سټمپ یا ټپ لګوي دا چې په متحده عربي اماراتو کې سټمپ یا ټپې په ترو نوي کیږي نو دلته زیات شمېر ستونزې هم راولاړې دي دغې سره کوم چې زموږ هیوادوال ویزه جمع کړي نو د دوی ویزه نه پې کیږي نو هغوی لپاره دوی بیرته سفارت ته ځي هلته یو پرچه ورکوي همغه پرچه دوی متحده عربي اماراتو بهرنی چارو وزارت څخه تاییدوي نو بیا پې ویزه جمع کړي په داسې صورت کې ځینې کسانو ویزې وشي او د ځینو بیرته راواپس شي نو دغه ستونزه شته داسې هم نه ده چې سل په سلو کې ویزه نه پې کیږي او داسې هم نه ده چې سل په سلو کې ویزه پې کیږي مطلب دا چې بعضې کسانو ویزې پې وشي او بعضې کسانو راواپس شي دغو ستونزې په کاتو سره ما چې کله نن کونسلګرۍ سره تماس ونیو نو دوی راته ویل چې موږ د متحده عربي اماراتو بهرني چارو وزارت سره په تماس کې یو او دا ډاډ یې راکړی چې د مشکل به انشاءالله چې ډېر ژر حل شي او امید لرم چې دا مشکل حل شي او بله خبره ده چې بهرنی چارو وزارت نه هم غوښتنه کوو چې دلته په متحده عربي اماراتو کې پاسپورټ مشکلاتو سره خورا زیات افغانان مخامخ دي نو کم سے کم کوشش وکړئ چې د پاسپورټ کاپیانې کونسلګرۍ یا سفارت ته راواستوئ خو بل خوا د کونسلګرۍ مسؤل چارواکي اخته دي چې تر څو دې لپاره یو حل لار ولټوي او دوی خو راته وویل چې انشاءالله دا مشکل به ډېر ژر حل شي وګورو به چې کله حل کیږي بل هغه ملګري چې وایي چې موږ ته پاسپورټ نوي شي موږ سفر پې کوی شو که نه بالکل یې پې کوی شي هېڅ مسله نشته کوم چاته چې سیسټم لګوی شوی دی پاسپورټ باندې هغه پې سفر هم کولی شي افغانستان ته هم پې تللی شي او واپس امارات ته هم پې راتلی شي هغه څه مسله نشته خو صرف مسله د ویزې لګولو په برخه کې ده نو انشاءالله چې هغه به هم ډېر ژر حل شي بلخل خو د پاسپورټونو نوي کولو برخه کې دغه معلومات وو که کوم نوي سره راتلل هغې لپاره تاسو احمد ټایمز تعقیبوئ انشاءالله زه به هم په خبروم نور ستاسو دعاګانو او سپورټ څخه زه د زړه له کومې مننه کوم حال او آباد اوسئ